تیر شوي دا کوم ګل دی دغه بخاري صاحب ته چې ماته وي دې ته خاصې لوکل مونږ څه توسګلی وایو که نه نه را دې تخم شته دغه دا بوټي ډېر ښې دي بلکې په دې کې دوه درې ټایپس دي په دې کې دغه هم دی دا داسې ګول هم دی د پرېوتۍ په شکل پکې هم دی دا نه نه دا بوټي هر ځای میلوي دا داسې نه وی لکه څوک یې کوي نو دا خرانده نه کوي ځینې خلک چې دا خرانده نیسي نه وي کوي هسې په دې وخت کې ډېرې درې دا نازونه موږ جوړ کړو دا څلور کې وځي وای وای ډېر دا جړ ګلونه هم راواغسته او که نه دا هغه مالټې دي چې د اندلیب د کتاب په مختتنه کې بیا خلکو پړو سوادو دي دا جبونه راکړه یاره خو سم چلم مونږ برخه خو پکې هر کال کېږي زه چې بیخي مالټوله راځم ما وې اخري ده ووې ما ته یې راواچوه ویسته مې پې یو وي نه داسې نه ده تا ته پته ده د قدرت کار ته ګوره چې که پنځه دي که شپږ کاله وشو چې دې له زه بلکل خپله برخه ترې خورم یاره څه چل وشي یاره زه وله راشمه بانه جوړه شي او یاره څه بانه جوړه شي بس راکوه ځه د اوسه ځه مخکې ځه نور دې ونه کړل دا ډېر ښکلي دي دا ډېر ښکلي دي ستا خوښونه دي دې ته موږ رامبېل وایو وکیل صاحب باسي بخاري صاحب دا بل څه رات کې راني رات کې راني دا د شپې به بوی واپلي اخره دا خوش کې دغه د ګډینو هغه سره مې دا ټوپال خان نه ټوپالونه خو موږ کې راغلي وران اورېدلې د لیلا لیلا د غمو شرنګ دی لیلا د غمو شرنګ دی یمنې اورېدلې د لیلا لیلا د غمو شرنګ دی لیلا د غمو شرنګ دی یمنې اورېدلې د لیلا بنگلی مستانو پکٹ کے مات شو بنگلی مستانو پکٹ کے مات شو کنار نئی اسرا ڈکا مڑوندونا کنار نئی اسرا ڈکا مڑوندونا يرنن مي عيدولي دا ليلى ليلى دا مغلوش رندي ليلى دا مغلوش رندي يرنن مي عيدولي دا ليلى ناشناس یو غزل ویلی پاکی دا هغه ټول دغه کړي دي تلبوس ونه دي يعني زي ده دي شويه عشان ساكن
वाह ढेर ما ته ټول یاد دی دا زمونږ د دې محفل اخیری شاعر صدر محفل احسان باچا خوګلن صاحب راغواړم چې راشي خپل کلام تاسو پیش ټول حاضرینو ته سلام کوم او بخاری صاحب زموږ د ټولو طرفان دلیل صاحب ته د هغه په کتاب باندې مبارکي ورکړې ده په ځان له ځانه مبارک کړی هغه قاري دي زموږ مبارکي د سترګې د حالاتو نه نه اوړي او وخت هم لنډ دی یوه قطعه ده وایي څه که ګزارونه په مونږ کېږي څه که ګزارونه په مونږ کېږي کاڼي اوري هر چاله چارته که گزارونه په مونږ کېږي کاڼي اوري کو د هر چا سره یې مات کړو او ته زمونږ د کوڅې غل پیشو ته ګوره ته زمونږ د کوڅې غل پیشو ته ګوره چې زما د فلسطین کوتر یې مات کړو یو شعر ورته ویل وایي زما په سا ماموره عزرایل راته وایه زما په سا مامور عزرایل راته وایه او نن چا زما د قتل کړه په سر اغوستې ده ګاونډ مې د بوټۍ توکي راغونډ کړه په بوجۍ کې ګاونډ مې د بوټۍ توکي راغونډ کړه په بوجۍ کې او عجبه جنازه یې ما په سر اغوستې ده او چې مونږ د جنازې له مې په ویره ویره راشي نن دا ذمه زلمي ته کړه په سر اغوستې ده او زما د غار د باز نه شین توتي د جنت جوړ کړي زما د غار د باز نه شین توتي د جنت جوړ کړي وایي د جنازې راغله په سر اخیستې ده او ښه غټ خیرات یې کړی وارثان مې راغونډ شوي ښه غټ خیرات یې کړی وارثان مې راغونډ شوي یو چینګ د خانه کاره په سر اخیستې ده او چې ورځ د جمعې وي د جومات ورته ولاړ وي چې ورځ د جمعې وي د جومات ورته ولاړ وي پولیس د نیمې تا جګړه په سر اخیستې ده 50 کسه یې مړه کړل د ځانمرګ کیسه معلوم شو 50 کسه یې مړه کړل د ځانمرګ کیسه معلوم شو
اخبار د خبردار ټوپله په سر اغوستې ده 50 کسه یې مړه کړه د ځانمرګي سر معلوم شه او اخبار د خبردار ټوپله په سر اغوستې ده او خپل قام چې څه عمل د مخنیوي لره بیدار کړي خپل قام چې څه عمل د مخنیوي لره بیدار کړي شاعر غریب خدا ټوپله په سر اغوستې ده او اوګلن به په دې ورانو نغرو کې د ژوند راځي اوګلن به په دې ورانو نغرو کې د ژوند راځي ټوکرې خپله لږ ټوکړه په سر اخیستې ده